السلام علیکم ملګرو اف جی ټي وي ته ښه راغلاست. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند له کوچنیوالي تر بعثته. په دې ویډیو کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نسب د کوچنیتوب د ژوند د پیغمبرۍ د مبعوثېدو د څرنګوالي او د مسلمانانو د لومړي هجرت په اړه معلومات ترلاسه کوئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د 501 یا زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 20 او د ربیع اول 12 نیټې سره سمون لري د دوشنبې په سهار نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پلار عبدالله څو میاشتې دمخه تر دې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته راشي وفات شوی و. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم له زیږېدنې وروسته 4 کاله د بني سعد په قبیله کې د بیبي حلیمې سعیدې سره روزنې لاندې و. کله چې 6 کلن شو مور یې بیبي امینه وفات شوه. له دې وروسته یې پالنه نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته. کله چې 8 کلن شو نو نیکه یې عبدالمطلب هم له دې نړۍ سترګې پټې کړې. له دې وروسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پالنه له ده تر ابوطالب په غاړه واخیسته. تر هغه چې ځوان شو ابوطالب ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپلو زامنو څخه ګران شو. پر هغه باندې یې ډېره مهرباني او ځانګړې لورینه درلوده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په 12 کلنۍ کې له ابوطالب سره د شام په سفر ولاړ. په شام کې یو مسیحي دیني عالم بحیره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له علایمو وموندله چې دی د آخر زمان نبی او رسول دی، نو ځکه یې له ابوطالب څخه وغوښتل چې په ساتنه کې ډېره هڅه وکړي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عقلي او اخلاقي غوره تل هغه له نورو څخه ممتاز کوه چې د کعبې په دیوال کې د حجر الاسود د ډبرې د کېښودو څرنګوالی روښانه دلیل دی. الله جل جلاله د خپل پیغمبر په پوهې او حکمت سره د عربو قبایل له وینې تویونې څخه چې هره شپه انتظار کېده وساتل. په ځوانۍ کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مکه کې په نیکو اخلاقو، رښتینولۍ او امانت ساتنې مشهور و. نو ځکه د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها چې د قریشو یوه شتمنه میرمن وه د پام وړ وګرځېد او له حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یې وغوښتل شام ته د هغې د سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه بلنه ومنله. کاروان یې شام ته ورساوه او له ډېرې ګټې سره بیرته مکې ته راستون شو. کله چې قافله مکې ته راورسېدله د بیبي خدیجې غلام چې له هغه سره په سفر کې مل و، حضرت بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها ته یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوب فضایلو کیسه وکړه. بیبي خدیجې له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه غوښتنه وکړه چې ورسره واده وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه بلنه ومنله. په دې مهال کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 15 کلن او بیبي خدیجه 40 کلنه وه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او سیرت د ټولو الهي پیغمبرانو د ژوند په تاریخ کې تر ټولو ښه سیرت دی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند په ټولو برخو کې روښانه دی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند ټولې پیښې له زیږېدو څخه تر کوچنیتوب، ځواني، له بعثت څخه وړاندې یې کار او له مکې بهر سفرونه او په لنډه توګه تر دې چې الله تعالی جل جلاله هغه په پیغمبرۍ مبعوث کړ د لمر په شان روښانه دی. اوله برخه یې تر دې ځایه وه. تر بیا د خدای په امان او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.